نن به د متحده عربي اماراتو ویزو په اړه خبرې وکړو چې 2 کلنې ویزې 3 کلنې شوي دي او کنه. د دې کال مې میاشته مطلب 15 میاشتې 22 درویشتم تاریخ باندې په خلیج ټایم کې ځینې معلومات د اف ان سی ادارې لخوا خپاره شوي وو. اف ان سی مطلب فدرال نیشنل کونسل کوم چې د متحده عربي اماراتو فدرال ملي شورا ده هغه یو پروپوزل منظور کړی و چې متحده عربي اماراتو 2 کلنې ویزې به 3 کلنې شي. خو تر ننه پورې یا د ویزې 3 کلنې شوي نه دي. پروپوزل منظور شوی دی خو په عمل کې تر اوسه پورې نه دي شروع شوي. کله شروع کیږي د په اړه کوم نوي معلومات لا تر اوسه رسنیو سره نه دي شریک شوي او نه په عمل کې شروع شوي دي. د چې تاسو بعضې ویډیوګانې په ټیک ټاک کې ګورئ چې ویزې ټولې 3 کلنې شوي دي دا خبره حقیقت نه لري. تر اوسه پورې نه دي شروع شوي. کله چې پیل شي شروع شي هم په رسمي ډول د په اړه معلومات خپرېږي هم په عمل کې ویزې پیل کیږي. خو تر ننه پورې دسیسه نشته که د په اړه کوم نوي څه وو ښایي لپاره همه ټایم تعقیب کړئ. مننه.